سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ یو ځل بیا در باندې د یوې جنتي سیمې نظارې کوم او جنتي سیمې ته مو بیا یم د هغې ښکلاګانې در باندې ګورم د ننګرهار نه ملګري راغلي دي او دغه یو څه د کونړ ملګري دي نو دا چې دویم د چکر نه خوند واخلي په همدې خاطر باندې ځو د انګام ته د انګام به تازه حالات به تاسو سره شریکوو چې اوس په کومو ښکلاګانو باندې سنبال دی اوس نو د چغان د تاریخي غونډۍ په لمنه کې مونږ یو او دغه د روانېږو د انګام ته زموږ سره خپرونه تر پای وګورئ او له دغې خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ كوكو بخير كوكو لك كتب الناس مبارك لشه سلیمه کوژده دې وکړه ومې کړه ها د ټولو جلال باتو د انګرارو د جلال باتو د بټکوټ زومګی شو بس کوم ځای کې ښځه وکړه بټکوټ بټکوټ کې ننګرهار کې بیا خو دې مبارک اوس به شیرینه کې د چا زونګې د چا زونګې د ټولو جلال باتو د مارکو د جلال باتو او د تورخم د دې زومګی شو خماته مې وا دا وران پښتنو کې چې دې پورا دي چې دې پورا دي دا بنو ستاو چې حاجی صاحب ته دې چې کړې ها چې دې کم دي چې دې پورا دي دغه ډبل بیٹ شتا خالی نشتا فرش تا هر شی شتا خو یو شیف کې نشتا چې لمبا ماشین لمبا ماشین خو بیا واسطه کړه دا نور چې کم دي لمبا ماشین نه علاوه نور چې کم دي نور چې شی پورا دي ښه دا لمبا ماشین اوس به کله کور ته راولو پرون سیلاب صاحب راغلی ودونو هو سیلاب صاحب چې واده له نور زکو ښه او ځنې مصرف هغه دغه منلی دی الماس نه مړه او دا چا چې جنې دا شړه د کړنده دا وای وجنې ړنده دا وای جنې اصل دی ولې مشره خبر زه تا د قصه وکړم خبره واوره اوس په موږ څه خدمت چې موږ هغه وکړو
تاسو دا ګاډي ګول پوښ کوي او راځي کنه او راځي نو بس صحیح صحیح ده ډېر سلیمه واده دې کله دی واده یاره نظم چې د غټ اختر ته وکړه غټ اختر نه مخکې ګروسته غټ اختر نه بل ګورس هلته به په ناوې پسې ځو ننګرهار ته او د خیر او ننګرهار وځو او کار دی ماشوم د سره کوم دین راغلی بیا خو تاسو لا لایما او دا واده څه ټیم کې خوان کوي او هغه واده شیم کې هغه واده شیم کې واده څه ټیم ها واده کله کې ها واده کوم ورځ کې په کوم ورځ کې خوان کوم ورځ کې خوان مخکې دا واده په دې ورځ خوان کوي چې غټ تاپونه ورېږي ورته دی ول لګولای او تک تور پل دې را کشکلی او تک تور چا دوس باندې کله سره لرګي دی وروشتلی دا کتابونه بنا کې تیل او لاس پاک او زله شامپو بنا کې تیل دا پتا شناب کې ځوړاندې واده پتا کې وخت خوان دربار باندې پورا کیږي مونږ دې پورا کوو کا ځان په وچا ولم بلوي والے ولی وړو مور نو دا دوه کسان ته لري کما یو اځي شپته ته لري ما شپته ته لري او زه دې لري نشم یو یو مشره ګډ وډ اځي شپته لري شوي یو زما جیما یو ته لري شوي او مشره یو ته لري شوي یو ته لري شوي او زه دې نیمه لري شوی مشره تم ته لري شوي او دغه ساحل ساحل یو دوا درې څلور پنځه د پنځه کو ساعت یو خبره کوم معنی د پنځه مسلم مونږ باندې څه خدمت یې که نه راته ویلی شي صحیح ده بیخي صحیح درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې پوهېږئ د انګام ته روان یو راورسېدو د اسمار ولسوالۍ ته دغه د اسمار ولسوالۍ پل دی چې د نخوا ته دغه اسمار ولسوالي ده نو زه د انګام ته ځو لا هم زمونږ دغه پروګرام دوام لري زمونږ سره اوسئ السلام علیکم
درنو لیدونکو نو د انګام ولسوالۍ زوړ برول ته راورسېدو چې ډېر یو تاریخي ځای دی نو لا هم لږ مخکې ځو هلته به بیا دمه راجوړو او هلته بیا پروګرام دی نو اوس زوړ برول بازار کې مونږ ولاړ یو تاسو دغه کتلی شئ دغه ټول دوکانونه د لرګو نه جوړ شوي دي دغه ټول دوکانونه دلته لرګی ډېر دی نو بیا مصارف یو څه کم راځي دغه د لرګو نه ټول دوکانونه جوړ شوي دي دغه ملګري هم تاسې کتلی شئ په ویډیو کې زوړ برول ته را رسېدلي وو لږ مخکې م ځو لا هم زموږ خپرونه دوام لري او دغه ولاګ دغه ملګري هم را سره دي دا ساحل صاحب دی څونه وخت بعد راغلی دغه ته یو دا په ټول کې اول ځل دی روډ په ټول کې د اول ځل او یې د انګام ها دیم ځانګا حال دا کیمرې ته ګوره ملګرو ته څه پیغام لري بس ټول د ویم 400 نه دی راشي دی راشي ډېر زیات خوښ شو ډېر ته نه خوندور ځای کومې ساحې پورې راغلی وي مخکې بس د انګام نه پورته نیم راغلی دا د لومړی ځل دی شهید به هم دی کونړ ته که راځئ او دا ځای هم نه یې لیدلی نو دا خبره بیا غلطه ده چې کونړ ښایسته دی او ما د کونړ ښایستونه وکتل ډېر خوندور ځای دی ښایسته ځای دی دغه ساحې تاسې کتلی شئ ستړی السلام علیکم محترم خیر دا ساحې تاسې کتلی شئ ملګرو دلته اکثره وخت باران یوازې دا اوس نه چې مونږ راغلو باران دی دغه ساحه چې د ډېره باراني ساحه ده هر وخت دلته باران د باران امکانات ډېر دي دغه نږدې تاسې ګورئ ملګرو دغه په غرونو باندې لړې خورې شوي دي او دلته دغه زیغو ته یو څه ښایست نور هم ورکړی دی څنګه چل دی دکانداري څنګه ده څو دي دا به کلیوالي دکان نو هر شی ګوټ او ستن او تار او ګوړ او بوره او چپلقې ورشه کاربولیټر خو دې مو د قوي خو دې ها دا لک پیژنې دا ساحل صاحب دی دا ډېر غټ شاعر و مخکې اوس د شعرونه هېر شوي دي ګاډي نه لوېدلی یم دا یو طرف مې درد دی دلته ملګرو هغه کلیوالي شیان چې اوس زمونږ په ساحو کې یو څه د هغې رواج ختم شوی دی دا اکثره لیدونکي به د دې نوم پیژني که څوک یې نوم پیژني نو دلته یې ولیکئ مخکې ملګري نوم هم یاد کړو هر څوک د دې نوم پیژني او دا په شي کې استعمالیږي نو هغه ټول ملګري دي کمنټ کې دغه د دې نوم راته ولیکي چې دا څه دی لږ نږدې کړه چې صحیح وګوري دا د ښځو لپاره د سینګار یو شی دی خو نوم یې تاسې ولیکئ درنو لیدونکو نو باران ښه په شیبو شیبو وریږي مونږ خو تللي وو رسا تر زوړ بروله پورې نو هلته بیا باران له وجې د ناستې داسې ځای نه و ځای نه ډېر خو مونږ داسې یو طبیعي ځای پکار و نو اوس بیرته راغلو د انګام ولسوالۍ سره دلته څنګ کې یو ملګري ځای دی ډېر خوندور هغه هم ډېر ښکلی ځای دی نو اوس هلته روان یو که څه هم یو څه ناوخته شوی دی هغه ملګري تاسې ګورئ ټول روان دي باران خراب کو سیستم دا خو د مخکې نه به دې کتلی وی باران که نه ګو کتلی و خو مسله دا وه چې باران امکان کم و امکان نه و بلکل 0% نو اسداباد باندې به 0% خو د انګام خو به هغسې نه دی که نه ولی خان ته وګوره دغه ملګرو دغه ګورئ تاسې دا سیرلی هم خفه شوی دی وخت یې ډېر وشو او دغه ټول ملګري را روان دي څنګه باران خو په عذاب نه لږه اوږده کړه که نه څو بجې دي 3 بجې دې نه بعد به سیرلی حلالي ماسپښین ډوډۍ بچت شول او ماښام ته به ګورو که نه نو څنګه وصال صاحب ته څنګه باران په عذاب خو نه کړي ولا باران په عذاب نه کړو اسمان بلا خوند کلی دی نو بس د انګام باندې همیشه باراني مونږ چې دلته کله راغلي وو دلته باران دی دغه ځای ډېر ښکلی دی او په ښایسته ځایونو په جګو ځایونو باندې باران هم ډېر کېږي اوس یو څه پیدا مزل هم پکې دی نو دا به هم کوو
هو بالکل چکر چې وینو وای چې کور خوري نو سر خو به خوري کنه ما مونږه سب ستړی خو نه شوي ولا نه ستړي شوي نه ملګرو مینه ده خدا دې چې زه دا ځای به هم پکې وینو دا ځای هم نه و لیدلی که نه دا هنګام دې ساحې ته نه و راغلي که نه او حجره ولي خان حجره ډېره ښایسته د پښتنو په کلتور آباده ده او ډېره خوندور ځای دی ډېر ښه ګلان او ښه چمن او سیستم لري د هغې نه هم ډېره یو ښه ویو ښکاري نو هغه ځان له چکر ځای دی وایي چې باران ورېږي کوڅې خټې او جینۍ پنسي پورته کوي ماله راسي نه ته د باران یو ټپه به بل څوک ونه کي یاره دا ساحل صاحب چې کوم دی دا ډېر ښې زمزمې هم شي کولی وصال صاحب به یو سروکې راوالي راګر چاپېر په غرونو راغلل بارانونه دغه کې یو ټپه راواخله زه دا باراني موسم دی خوندور به راشي دا ګر چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره ګلۍ ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران پاتې شه باران دی یا باران د ځمکې آبادي ده مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی او شیرینه یاره زه په تا باده یمه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی دا ګر چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره ګلۍ ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی بس یو د ګلۍ کمی دی او ګر چاپېر په غرونو بارانونه دی او زمونږ هم قصه شپې ته روانه ده نو بس دا ویلاګ راسه وګورئ دا زموږ ویلاګ دی د چکر نو دا به زمونږ په دې لیدونکو یو پیرزو چې دا خوندورې منظرې پې وینو دغه ملګرو تاسو ګورئ دغه لاندې خوړ دی چې ډېرې پاکې اوبه پکې روان دي جاري خوړ دی او دغه ډېره خوندوره ساحه ده بس مونږ دلته راغلو دومره تکلیف باوجود هم ولیدو تاسې بغیر له تکلیفه به ویډیو کې وګورئ ساحل صاحب څنګه ستړی خو نه شوي نه 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 ډېر مزیدار پروګرام دی روان کړی دی او موږ به د دې ټول کریډ محمودي صاحب ته ورکوو ښه د هغه په دعوت زموږ خپلې دلې روان بالکل بالکل سلیم کوکو راشه سلیم کوکو دی ورسره راوستی که سلیم خان مسلم دی ورسره زموږ سلیم کوکو دا دی ارشد سردار امریکې نه راغلی ارشد خانه ته ستړی مه شي څنګه یې څنګه چکر خو ستړی نه کړي باران ښه وشو که نه کیسې اوږده کړه الله رحمت دی ورېږي که نه زه دلته خو ولا باران ښه لګي دلته لږ څه کم دی مونږ چې د پورته نه راغلو هلته باران ډېر و نو ځکه دې خواته راغلو شاداب صاحب زه اصل د دې کلي مخه د کوم کلي کوم ځای ساحې چې ګوري د دې څه نوم دی دې کلي دا دغه ده ټانګه دی ته ټانګه ټانګه اصلا د دې ځای اوس خو ننګرهار کې اوسېږي که نه او نور پلرنی ټاټوګر چې کوم دغه مخه مخونه ګوري دا ټول بیا ګوري ماماګان او ټولونه ټول دا نو دا خو بیا یو ګټم بله وکړه کتاب کې خپل پلرنی ټاټو بیا ولیدو مونږ پکې ستاسې ځای ولیدو 10 کاله بعد رالم 10 کاله بعد نو دا ګورئ ملګرو دلته بس خپله توښه موښه به وړي پورته کلو ته دغه ماشومان هم ګورئ چې په ګاډۍ پسې نښتي دي او ځان هدف ته رسوي نو درنو ملګرو لا هم یو ځای نه یو رسېدلي تاسې زموږ سره اوسئ او دغه خوندور ولاګ خپرونه چې دا زموږ سره تر پایه پورې وګورئ لا هم په لاره یو درنو ملګرو او دغه یو څه لاره سخته ده مونږ خو ورسره اشنا یو خو خدای دې وکړي دغه نور ملګري تنګ نه کړي دغه خوړ باندې دلته یو پول هم شته دی نو په دغه پول باندې به پورې وځو ځکه د خوړو به ډېرې دي همداسې پورې وتلو کار پې یو څه سخت دی
خیر راورسېدې خیر رسېد بیا خپل مقام ته راورسېدو د خیره سره اوس به لږ آرام ساه واخلو که نه نو درنو ملګرو مونږ دغه دې ساحې ته راورسېدو دا تاسې کتلی شئ چې دا هم ډېر ښکلی ځای دی ښایسته ځای دی او نور به هغه خپل پخلي ته دلته دوام ورکوو نور پروګرام به هم دلته پر مخ وړو ځینې ملګري لا په لاره دي را روان دي ځکه لاره یو څه سخته ده او ساحل صاحب څنګه برنامه لږه دغه شوې ده بارانه زموږ سیستم ران کړو انشاءالله په جوړېدو دی ښه خو دا پکې بېل خوند دی ښه ساحل خو به په دې خوشحاله وي چې وایي چې دا زما پلرنی ټاټوبی دی دا د ساحل صاحب پلرنی ټاټوبی دی دانګام ولسوالۍ د هغو کلی او موږ یې ولو کې چا کار ورکوو زموږ د برکت یې ولیدو زموږ د برکت یې ولیدو هغه خو به دقیقي صحیح کار روان دی مولوي صاحب او کار روان دی دا سلارزی صاحب دی قصاب دی او ښه ټیټ کار روان دی قصاب نه دی خو زه قصابۍ کې تکړه دی ملګرو دپاره ځان ملګرو دپاره ډېر زحمت وباسي او ډېر الله دې اجر خدمتي سړی دی خدمتي او الله دې کوم ارمانونه یې په زړه هغه پوره کړي او بس خدمت کوي دغه د سیرلی پاکوي او بس نو کور دې ودان وي موږ ته څه خدمت نشته دی مطلب دا چې به وي که نه هر څه اماده موږ ډاډه یو چې دا موږ ډاډه یو ها او همکاران خو یاد کوله نومونه ولایت هغه جنت ګل دی مصري دی او دغه چې دی فاروق دی او ډګرمن دی او قلی اردو کې په ګمبيري کې او دا شیخ نجیب الله دی مخکې معرفي وظیفه وه او اوس فلحال په کور کې دی او د ادریس سلارزی صاحب په بازار کې د سراپۍ دکان دی ادریس سلارزی نومې دی او سراپۍ دکان یې دی سراپۍ اړوند خدمتونو له بس لیدونکي ورتلی شي او زمونږ په وجه به ولا کېدی شي لږ ریټ تخفیف به کوي ورته ارزانه د کوي او داسې تخفیف به ورسه کوي دا تیرو څوم کنه دا خبره خو درست چاري دي څه ډېر درست وی به خو نه سپین پاکي یو ته دا به پاتې کېږي بس ايش چال دی ناريو ها بس نه خپل ګورا شو ورو دي لازم دي نو ته راوي انګه په دې دې اوس چې تکاري سیستم صحیح راشي کنه دې دا صحیح ده خبره چې خراب نه وي او دې کې خراب لا دا ادرک ورغاشم ادرک ټول وایي پروانه کې زونه مې دا خو دا نه مخ استاد ته دا را دی دې کوم شي واچل ټول دا دې کې ادرک دي شامله مرچ دي لیمبو دي ها غوښه ده ټماټر دي پیاز دي غوړي دي او بس ته لګان او بیا ودا 400 مرواچل بیا د پخلی سیستم څنګه بس بیا بس ګیس سٹارټو نو سر په بنداو وړه راکا ها نو درنو ملګرو دغه سیستم روان دی یو ځای غوښه بیله کړې ده چې هغه سره کوي او یو ځای روټ پخوي نو دې خوا ته دغه ساحه هم ډېره ښکلې ساحه ده او دغلته بس پخلی به هم اوس شروع کیږي نو انتظار خو هم ډېر وکړو تقریبا چې 100 بجې دي 4:30 بجې دي ملګرو تر اوسه پورې دغه د باران له وجې موږ یو څه لیډ شو تر اوسه پورې دغه ډوډۍ سیستم لا نه دی برابر ملګري لګی دي کور یې ودان پخلی به برابروي موږ به په تاسې باندې دغه نظارې ګورو نو زموږ سره تر پای اوسئ درته ښیم چې دا به تاسې پېژنئ که نه دا زما په فکر باندې مړزان دي نو دغې لپاره هم دلته یو پنجره ده او دغه مړزان پکې دي زه خو فکر کوم چې مړزان دي پوښتنه مې نه ده کړې
خو شاید چې دغه مړه ځاني دا سره کلي پخوي او بس دلته غوړي سره کړه او اوس به پیاز ور اچوي چې هغه سره شي بیا به وروسته ټماټر ور واچوي او د هغې نه وروسته به ورته غوښه نو دا د سره کړې غوښه ده کلي دا غوښه سره کوي دا برابروي بس نو هغه روز شو دا سره کلي شو 2 قسمه غوښه خورئ غوښه د په خدای پرې راضي شوی و دا 2 کیلو غوښه ده کړې مولوي صاحب د سیرلي تقریبا 14 کیلو غوښه یې کړې ده 14 کیلو دا خو ماشاءالله ډېره غوښه کړې ده او 14 ملګرو نو دغه روش پوخ شو اوسه او ګورو چې څه ډول پخ شوی دی خوندور دی رنګ یې څه رقم دی خوند یې څه رقم دی نو په بسم الله سره تې سر لرې کوو او ګورو چې څه ډول روش پخ شوی دی ګرم دی ماشاءالله رنګ خو خوندور دی خو خوند پته به وروسته لګي څنګه دی استاده خوند یې څنګه دی دغه دی ماشاءالله ښایسته پوخ ښایسته پوخ شوی دی ډېر مزېدار پوخ شوی الحمدلله نو دا ملګرو سره کړې غوښه ده دا هم ګورو چې څه ډول پخ شوې ده ملګري کولاوي ماشاءالله ماشاءالله رنګ خو ډېره برابر ښکاري خوند به ان شاء الله چې دا بیخي فکس پخه ده د خلکو ته د خلو کې ورته اوبه کې ماشاءالله ډېره خوینه پخ شوې بیخي خوندوره ماشاءالله ملګرو نو د رنګ او خوند دواړو نه برابره ده بیخي خوندوره پخ شوې ده نورو د دسترخوان کې ملاویږو درنو لیدونکو نو بالاخره ډوډۍ تیاره شوله تقریبا چې 5 بجو نه خبره اوښتې ده نو ښکلې ښکلې منظرې تاسې وکتلې همدغه شان د ملګرو ګپ شپ هم وکتلو نننی ولاګ زموږ په همدغه ځای پای ته رسېږي یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک راز سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ شاده ملګری دې کېږم